نن تاسو ته د ترافیکي څراغونو په اړه خبرې کوو. له دې څراغونو څخه په ترافیکي برخو کې په دریو رنګونو کار اخیستل کیږي. هر چیرته چې له ترافیکي څراغونو سره مخامخ شوئ، سور رنګ د بشپړ درېدو نښه ده، شین رنګ د حرکت کولو په معنا دی، او ژیړ رنګ د احتیاط کولو ورو یا سوکتلو نښه ده. او یو بل ډول ترافیکي څراغ چې د پلو تګ کوونکو لپاره کارول کیږي دوه رنګونه لري. سور رنګ د پلو تګ کوونکو د درېدو نښه ده، او شین رنګ د پلو تګ کوونکو د حرکت نښه. په همدې توګه په واټونو کې یو شمېر نورې نښې هم شته. دا ډول نښه د هارنګ نه کولو ده، او دا بله نښه د موټر نه درولو په معنا ده، یعنې په دې ځای کې موټر درول منع دي. دا نښه د پلو تګ کوونکو تېرېدو ده. لږ احتیاط وکړئ. ترافیکي څراغونه هغه جوړ شوي قوانین دي چې د تګ راتګ د تنظیم په موخه جوړ شوي دي، او قوانینو ته درناوی خپل ځان ته درناوی دی. ترافیکي قوانینو ته درناوی وکړئ.